अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو که تاسو د کرکټ شوقیان یې او د پی اس ال ټول میچونه په خپل موبایل کې په فول ایچ ډي کوالټي کې لایو کتل غواړئ نو دا ویډیو خاص کر تاسو د پاره ده د پی اس ال 2023 لپاره یو داسې زبردست اپلیکیشن درخوایم چې تاسو پر میچ د کتلو سره د هر ټیم سکواډ پلیینګ 11 د میچ ټایمینګ سکور کارت نو ډیر یو زبردست اپلیکیشن نه چې ویډیو سکپ نه کوي ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو اول خبر کو چې د پی اس ال 2023 ټول میچونه په خپل موبایل کې په فول ایچ ډي کوالټي کې څنګه ګورو نو تاسو براشه په خپل موبایل کې پلی سٹور اوپن کړئ څنګه تاسو په خپل موبایل کې پلی سٹور اوپن کړئ دلته تاسو سرچ کړئ تماشا دا تماشا اپلیکیشن چې کوم دی دا تاسو انسټال کړئ ما انسټال کړل دا تاسو لیدئ شئ د دې 10 میلیون پلس ډاونلوډ دی دا اپلیکیشن چې څنګه تاسو انسټال کړئ دا تاسو ډایرکټ تاسو اوپن کړئ دا اپلیکیشن څنګه تاسو اوپن کړئ دا تاسو لیدئ شئ پرې کې اوس چې کوم دی 15 شپږ ټي وي چې کوم دی لاره لایو روان دي صحیح نه نو پرې کې چې کوم دی تاسو د پی اس ال او د کرکټ هر قسمه میچونه تاسو پرې کې په فول ایچ ډي کوالټي کې کتلی شئ چې څنګه میچ سٹارټ شي نو تاسو براشه دلته پرې لایو ټي وي باندې کلیک وکړئ دلته څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به ډایرکټ میچ پلی شي تاسو برازه اول به پرې کې د پی اس ال ټول میچونه لایو ګورئ او بیا چې کوم دی دین علاوه پرې 10 سپورټس ټي وي پرې کې پکې نو پرې کې هم تاسو لایو میچ په فول ایچ ډي کوالټي کې کتلی شئ زیات مرګري بوا چې دا اپلیکیشن کار نه کوي نو په دې باندې چې کوم دی ز په خپل میچ ګورم د پی اس ال چې څومره میچونه یا نور میچونه زه په دې اپلیکیشن باندې ګورم د دې اپلیکیشن نه علاوه تاسو یو بل اپلیکیشن هم درخوایم چې په هغه باندې تاسو بالکل په فول ایچ ډي کوالټي کې میچ کتلی شئ دا اپلیکیشن نه دراز نوم لري تاسو پاتره په دراز باندې هم تاسو په فول ایچ ډي کوالټي کې دا میچونه کتلی شئ د نه علاوه تاسو دراز اپلیکیشن انسټالول غواړئ نو تاسو براشه پلی سٹور ته او دلته به ولیکئ دراز چې کله تاسو دراز ولیکئ نو دا اپلیکیشن چې کوم دی دا تاسو انسټال کړئ چې کله تاسو انسټال کړئ دا تاسو هم داسې اوپن کړئ د شکل چې تاسو دراز اپلیکیشن اوپن کړئ نو پرې کې چې کوم دی دلته لایو میچ شروع وي دا تاسو تخکاری نو دلته چې کوم دی تاسو پرې باندې کلیک کړئ نو دا تاسو لایو میچ ډایرکټ پرې کې تاسو کتلی شئ کم کسان چې په پاکستان کې نو بالکل په دراز باندې لایو میچ کتلی شي خو دراز اپلیکیشن چې کوم دی صرف په پاکستان کې کار کوي د نه علاوه تاسو په پاکستان نه بهر یې نو تاسو دا تماشا اپلیکیشن انسټال کړئ په دې باندې تاسو د کرکټ هر قسمه لایو میچ کتلی شئ د نه علاوه پی اس ال شوقیان لپاره دا هم یو ډیر زبردست اپلیکیشن دی اپلیکیشن نوم دی پی اس ال 2023 دا اپلیکیشن نو تاسو راسي اوپن کړئ نو تاسو پرې کې لایو سکور کتل شي دا تاسو لیدئ شئ پرې باندې تاسو راسي کلیک کړئ نو اوس پرې اپلیکیشن کې دا یو خپل اپشن دی د پکسچر تاسو پرې باندې کلیک کړئ پرې ځین کې تاسو ته خای چینن بر کم کمیونټي مانو ترمنځ میچ وي سټیم به په کم ګراوند باندې دا تاسو لیدئ شئ اولنې میچ د ملتان سلطان او لاهور کلندر دی چې دا میچ کوم دی په ملتان کې او دا میچ کوم دی دا به ماخام 8 بجې شروع کیږي دا سه دویم میچ د کراچي او د پېښور دی او دا میچ کوم دی په 9 بجې دریم میچ کوم دی بیا د کویټ او د ملتان دی او دا میچ کوم دی په شپږ بجې باندې وي او دا میچ کوم دی دا هم په ملتان کې وي تاسو ټول چې کوم شیډول لا تاسو پرې کې کتلی شئ نو ډیر یو زبردست اپلیکیشن دی پرې کې تاسو د پی اس ال تازه ترین چې کوم پوینټس ټیبل یا پکې هم تاسو چیک کولای شئ دلته چې کوم در ټیمز ورکلې پرې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ نو پرې کې تاسو د هر ټیم سکواډ کتلی شئ د پېښور زلمي سکواډ کتل غواړئ نو تاسو لیدئ شئ د ټول ټیمانو سکواډ په دې کې تاسو چیک کولای شئ په دې اپلیکیشن کې چې کوم دی تاسو د پی اس ال په حواله سره ټول معلومات حاصلولی شئ نو د دې دریو اپلیکیشنانو په مدد سره تاسو کولای شئ چې د پی اس ال ټول میچونه په خپل موبایل کې لایو وګورئ او د پی اس ال هر قسم اپډیټس ځان خبر کړئ که تاسو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو د الله پامان